السلام علیکم ورونو، زه عبدالرحمن او تاسو ګورئ ټیک لر او بر ټیک چینلونو. یو نوی خبر، یو نوی ویډیو ستاسو په خدمت کې، او دا چینل به تاسو ته نوي ویډیوګانې به دې چینل خوريږي. نو سبسکرایب لاندې ووهئ، ویډیو لایک کړئ، شیر هم هیر نشي ورونو. ویډیو دا آیفون خپل نوی ماډل ریلیز کو یا بازار ته راویستو، هغه ماډل چې آیفون خپله کلایم کوي یا ادعا کوي چې دا زموږ ارزان ترینه ماډل دی. صحیح ده ورونو. مشخصات یا سپیسیفیکیشن یې د آیفون 11 دی یا 11 چې ورته وایي، یعنی د 1,90,000 په موبایل. ولې خپله موبایل آیفون کمپنی خپله وایي چې د دې قیمت $400 دی، یعنی مستعملي یا استعمالي تاسو په دوکانونو کې چې بازار ته راشي 10,000 افغانۍ به اخیستی شئ. راځئ د دې مشخصات ګورو چې څومره ښه مشخصات لري. دا خپله معمول ده، زما خپله ډېر خوښ شو ورونو. اولین شی دا تاسو ګورئ، د دې ماډل دی آیفون SE2 2020 کې دا ریلیز شو یا راغی. صحیح ده ورونو. پرون راغی بازار ته. بازار کوم بازار؟ د امریکې په بازار کې پرون دا اناونس یا اعلان شو چې بازارونو ته راځي، دوبۍ ته، افغانستان ته. نو د اپریل په 24مه 25مه به. صحیح ده ورونو. راځئ دا بعضې مشخصات یې ګورو. سکرین یې تاسو ګورئ، کمرې ګورئ. کمرې څومره اوچته؟ 12 میګا پکسله کمره پکې لګېدلې ده. 1.5 یعنی فول ایچ ډي یا 4K سره تاسو ته ریکارډینګ کوي یا عکس اخلي. صحیح ده ورونو. 3 GB ریم اپل A13 بایونیک دی ورونو. دا هغه ریم دی چې دا په آیفون 11 کې لګېدلی دی. نو دا دو په دې کې ورکړی دی په دومره کم قیمت کې ورونو. ښه، د دو ادعا صحیح ده. 18/21 mAh چې د بیټري ده چې د خپله د ظرفیت د بیټري ښایي. ښه، که لاندې راشو ورونو، دیزي کې شروع کېږي. ورته تاسو دلته کتلی شئ لانچ ډیټ اناونس 15 اپریل، یعنې پرون راغی، نن 14 اپریل دی. ښه، کمینګ سون ایسب ریلیز 2020 اپریل، یعنې په 2020 د 24 د اپریل، یعنې څو ورځې بعد به دا ریلیز شي. بازارونو ته به راشي، امریکا، دوبۍ، دې ځایونو کې. افغانستان ته څه وخت راځي دا دقیق معلومات یې نشته، خو ممکن د دې میاشتې اخر پورې راورسیږي افغانستان ته. قیمت یې $400 دی د نوي ماډل. صحیح ده ورونو. مستعمل به تاسو بیا په 10,000 افغانۍ اخیستی شئ. د آیفون 11 یا 11 ټول مشخصات به پکې وي. صحیح ده ورونو. ښه، راځو دا مشخصات یې ګورو. ګورئ، اول شی ډېر ضروري دی، فرنټ یې ګلاس دی، بیک یې ګلاس دی، یعنې مخامخ شیشه چې ده دا فول ګلاس ده، دا سکرچ کېږي نه، خط کېږي نه. شاته د هغې کور چې دی دا ګلاس دی، دا هم ډېر ضروري شی دی. ته هم پام وي ورونو. آیفون ایکس غوندې، یعنې دا شی دی دا نه خط کېږي، شیشه ده. صحیح ده. یو ډېر مهم شی IP7 ډسټ اینډ واټر پروف دی، یعنې په دې ارزانه کم قیمت کې به دا اوبه هم نه خرابوي، واټر پروف دی، او ګرد به هم نه ورځي، ګرد یې هم نه ښایي، خیرنېږي هم نه. صحیح ده ورونو. که سکرین ته موږ راشو ډسپلې ته، ریټینا IPS LCD پکې لګېدل دی ورونو. ساده نه دی، ریټینا ټول آیفون ایکس او ایکس نه پات چې کومې ماډل د آیفون راغلي ټولو کې ریټینا لګېدلې ده ورونو. زه به تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم، تاسو ته به یې زه وښیم. صحیح ده ورونو. ریټینا ده. آیفون ایکس نه لاندې چې کومې ماډل دي، آیفون 8 پلس نه لاندې وبخئ، آیفون 8، آیفون 7 پلس، 6 پلس، دا ټولې ساده دي، ریټینا نه دي. نو دې ځینې تاسو معلوم کړئ چې پکې مشخصات یې اوچت ورکړي دي په دې کم قیمت کې. ښه، د سکرین دغه 150 x 1340 پکسل دی، دا پروا نه کوي، د دومره مهم نه دی. لاندې یو خاص شی پکې 650 نیټس میکس برایټنس دی ورونو. ټیکنیکلی زه تاسو تخنیکی پوهیږم، د دې مطلب دا دی چې تاسو کله په مار کې وځئ په دبان کې، د دې د 650 نیټ میکسیمم برایټنس یې ورکړی دی، یعنې تاسو به دا موبایل ته داسې لاس نه نیسئ په مار په رڼا کې چې تاسو ته سکرین ښکاره شي. د دې سکرین دومره شفاف وي. 650 نیټس دی ورونو. ښه، چې څنګه انور کې تاسو نیسئ دا به تاسو ته شفاف ښکاره کېږي. ګوره دا یو بل ښه دغه دی. iOS 13 پکې ورکړی دی، د ورژن دی اپل A13 بایونیک دی، پکې ریم دی، د ریم ورژن یې دی. ښه ورونو. دا په آیفون 11 کې راغلی دی، د نورو کې A12 او A11 دی. صحیح دی ورونو. 4 کور ګرافیک یې پکې لګولی دی. دا ګوره ډېر مهم خبره ده. که تاسو چېرته گیمونه په دې کې کوئی PUBG دغه نور گیمونه ډېر په اسانۍ سره، لکه څنګه چې تاسو په 11 پرو کې دا چلوئ ورونو، په دې کې به هم تاسو ته چلیږي. بیخي ساده دی. یو ډېر خپل غټ خبر هغه پکې دا دی چې په دې کم قیمت کې چې تاسو که مستعمل بیا چېرته اخلي په 10,000 افغانۍ کې به تاسو ته 64 GB ریم، 64 GB حافظه او 3 GB به ریم تاسو ته درکول کېږي ورونو. بل به یو 130 GB ریم، 3 GB ریم والا او 256 GB 3 GB ریم. دا وګوره ورونو، په دې قیمت کې 256 لکه سپیس به حافظه به 3 GB به ریم شي. دا یو غټ شی دی په دومره قیمت کې په آیفون کې په نوي ماډل کې. 12 میګا پکسل کیمرا ده ورونو، 2.8 سره او 1080 سره HD سره تاسو ته ریکارډینګ کوي. صحیح ده. HD ساوند، سټیریو ساوند ETC پکې شته دی. 1 میګا پکسل دی د مخې د فرنٹ کیمرا د سیلفي چې ورته وایي، 12 شاته کیمرا ده. فیس ډیټیکشن پکې شته دی. 1080p 10 fps فول HD سره تاسو ته HDR او پانوراما دا ټول کوي ورونو. ډېر ضروري شی نه دي دا. ښه، ټیکنیکل ځاتنه سټیریو سپیکر پکې دی، 30 سپیکر شي اواز وړي راوړي.
وای فای پکې لګېدلې ده، جی پی ایس پکې شته دی ورونو، بلوتوث پکې شته دی، ان اف سی پکې شته دی، یو اس بي پکې شته دی. صحیح دی ورونو. ښه ډېر یو بل مهم شی زه تاسو ته یو شی په دې کې یو بل شی ښیم، هغه څومره خاص شی دی. ګوره نو فاسټ چارجنګ په اخر کې تاسو ته ښکاري فاسټ چارجنګ 13 واټه لګېدلی دی، 50% ان 30 منټ، یعنی 50% چارج به تا ته دا درکوي په 30 منټه کې به ستا موبایل نیم چارجېږي، او په 80 منټه کې په 1 غنټه کې به ستا موبایل پوره چارجېږي. څومره غټ سهولت دی دا. یو بل سهولت ته وګورئ یا خصوصیت ته هغه دا چې کیو آی وایرلس چارجنګ، یعنی په دې مشخصاتو کې په دې قیمت سره به دا وایرلس هم چارجېږي بغیر د لاینه به په پاور بانک دی، کوم پاور بانک چې وایرلس چارجر لري یا خپل وایرلس چارجر خرڅېږي د پاسه به کېږي دا به چارجېږي. نو په مجموع کې دغه ماډل پرون ریلیز شو، یعنی دوی ویلي چې دا د مشخصات دا ټول د آیفون 11 دی یا 11 پرو میکس چې 90,000 روپۍ یا 1 لک قیمت لري، او دا رښتیا خبر ده ورونو. دا پرون ریلیز شوی دی. نو که ویډیو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ، لاندې سبسکرایب ووهئ، ورسره د ټالۍ بټن ووهئ چې نورې ویډیوګانې راځي په پښتو او په دري ژبو کې تاسو ته ورونو. او دا ویډیو